ټول نه بهتره صدقه هغه د اوبو ده ولی په اوبو باندې ژوند دی د اوبو په صدقه کې منډه وال همکاري کول 1 روپۍ 10 شل زر لک روپۍ لګول دا یو ډیره پایداره دوامداره صدقه ده الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظیم عزتمندو دوستانو د هیواد کې دننه او یا بهر مسلمانانو ورونو دغه کومه پروژه یا کوم کار د خیر کار چې د دوستانو روان کړی دی یقینا موږ د سر نه ولیده تر دې ځای پورې موږ هم رالو اوبه تر دې ځای پورې را رسېدلي دي یو اندازه پیپ پاتې دی او په هغې کې د ستاسو مرستې ته ډېر زیات ضرورت دی نو که تاسو همکاري وکړه مرسته مو وکړه نو لله الحمد تاسو په دې خبره پوهیږئ چې دا هر یو شی صدقه جاریه ده خو د ټولو نه بهتره صدقه هغه د اوبو ده ولې په اوبو باندې ژوند دی ما چې کوم آیات کریمه ستاسو په وړاندې تلاوت کړ په هغې کې الله رب العزت دا خبره کوي چې موږ هر یو شی د اوبو نه ژوندی کړی دی نو په اوبو باندې ژوند راځي نو د اوبو په صدقه کې منډه وال همکاري کول 1 روپۍ 10 شل زر لک روپۍ لګول دا یو ډیره پایداره دوامداره صدقه ده لکه مخکې مفتي صاحب محترم وفرمایل چې په دې باندې به خلک منځونه کوي تلاوتونه کوي په دې باندې به جامې مینځي د هغې سره د هر هغه مسلمان د عمل سره په دې کې ته شریک یې د هغه په مانځه کې هم شریک یې د هغه په روژه کې هم شریک یې د هغه په عبادت او تلاوت کې هم ورسره شریک یې ولې هغه به ستا په اوبو باندې کړي اوبه به ستا په همکارۍ باندې راغلي نو هر چا چې دې سره منډه وواله څومره منډه یې والېده نو امید دی چې الله رب العزت ورله ډېر اجرونه ورکړي مخکې مفتي صاحب واقعاتو ته اشاره وکړه عثمان رضی الله په مدینه منوره کې یو کوی په همدې نامه باندې واخیسته صحابه کرامو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب وچلاوه د اوبو ډېر زیات ضرورت و بیا عثمان رضی الله په خپلو روپو باندې هغه کوی مسلمانانو له د یهودیانو نه واخیسته چې د دې مسلمانان د دې نه استفاده کوي نو دا په صدقاتو کې بهترینه صدقه ده دا نورې صدقې چې دي که یو چا له ډوډۍ ورکړي نو هماغومره وخته پورې ده چې هضمه شوه خبره اجر یې ختم شو نور کارونه هغه هم ښه دي خو دا دایمي صدقه ده دې کې منډه ووهئ دې کې همکاري وکړئ او یقینا دغه دوستان چې دا په بار ملک دي ځوانان دي نو موږ خبرېږو لله الحمد د دې کلي دپاره ډېره منډه والې ده بیا خصوصا دا دوستان چې دا پروګرام یې مخ په وړاندې روان کړی دی د دوی د اخلاص د دوی د انسانیت او د دوی د شرافت دا موږ ګواهي کوو موږ ولیدل چې دوی به ستاسو پیسه انشاءالله عبث ځي کې نه خرابوي او ځان دپاره یې نه استعمالوي بلکې همدا ستاسو پیسې ستاسو په ولس باندې لګي نو په دې کې ورسره تاسو شریکې همکاري ورسره وکړئ موږ هم غواړو چې ستاسو اجرونه دایمي پاتې شي ستاسو د والدینو دپاره ستاسو د مشرانو لپاره والله رب العزت تاسو ټولو ته اجرونه در ورسوي او همکاري وکړئ په دې کې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ